هجرت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو اورېدونکو د پښتو بهترین سریال چې نوم یې دی هجرت د ډرامې پخوانی اپډیټ درکوو چې ډرامه به کله ریلیز کېږي، په دې کې کوم اشتراکات شامل دي او پښتو راتلونکې ډرامه ده. ټول اپډیټ سره ملګرو په دې ویډیو کې شیر کوو. او ټول نه مخکې دا ویډیو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بل کندې هم نه وکړئ، زموږ هر تاسو ته پخواني میلاوي. ملګرو پښتو یو نوې او بهترین ډرامه د جهانګیر خان چې نوم یې دی هجرت. الریډي موږ په دې 2-3 ویډیوګانې کړي هم دي، خو ټایم په ټایم موږ تاسو له اپډیټ درکوو. نو په دې کې چې کوم اشتراکات شامل دي تاسو ته معنیکار هم چې جهانګیر خان، شکیل خان، حمزه نوهري، روقیه، سجاد، سلما، سوات یا داسې نور هم بهترین سټار په دې کې شامل دي. ملګرو ډرامه چې کوم چینل باندې به ریلیز کېږي چینل نوم دی جي اس پروډکشن، چې په دې نوم باندې د یوټیوب چینل دی. تاسو دا نوم ولیکئ یا د ډرامې نوم ولیکئ، تاسو چینل راولي او په دې کې تاسو ډېرې بهترینه ډرامې په دې چینل کې میلاو شي. خو دا ډرامه هم په جي اس پروډکشن باندې ریلیز کېږي. که خبره د کنفرم ډیټ وکړو نو کنفرم ډیټ د دې لا نه دی معلوم، خو د دې ډرامې کوم شوټینګ چې و، کوم ایډیټینګ چې و، هغه الریډي مکمل کمپلیټ شوی دی. په دې 2-3 ورځو کې به د ټریلر ریلیز شي او د هغې نه بعد به دا ډرامه ریلیز کېږي او هم د دې اګست په دې میاشت کې به ریلیز کېږي. کنفرم معلومات یې لا نشته، په دې هفته نیمه کېدای شي کنفرم معلومات هم راشي. اپډیټ موږ بیا تاسو له با ټایم باندې درکوو، خو دغه ټایم په ټایم یا نوي پوسټر ریلیز کېږي نو تاسو له دغه اپډیټ درکوو. نو دغه د جهانګیر خان راتلونکې اپکمینګ ډرامه چې نوم یې هجرت، د دې په خوا هم سره څه نه څه اپډیټ درکوو. د ډرامې ډایرکټر چې دی امجد نوید دی او پروډیوسر چې دی شکیل خان دی. او دا ډرامه چې په کوم چینل باندې ریلیز کېږي تاسو ته موږ وویو چې په جي اس پروډکشن باندې به دا صرف ریلیز کېږي، په بل چینل باندې به نه ریلیز کېږي. خو دې ډرامې به موږ تاسو له ټایم په ټایم اپډیټ درکوو. او کوم ملګري دې ډرامې ته انتظار کوي نو موږ ته یې کمنټ لازمي وکړي. او دغه د پښتو یوه نوې اصلاحي ډرامه چې هجرت ده یې په حواله هم اپډیټ درکوو. نو که ویډیو مو خوښه شي خامخا یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ. موږ نه راکړه ملګرو اجازت په را روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.